مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مړ شو چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو یو بل بې وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړه کړه دا یو خدای پاتې دی که دا یم رانه مړ کو زه به بې خدای پاتې شم نو ورمنډه کړې د هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي ده ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو هسې نه چې زما زوی ده وجلی سړی مخکې دی ورپسې په یو کلي ته ننوت د کلي خلق راووته ورته یې وي چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی ښه دی چې خدای ته خلاص کړې ورته یې وي جي دنه زه خدای نه یم خلاص کړی خدای ما د دنه را خلاص کړو ده وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو دا اوس عقلو یا لکه عربو کې خدای پاک ډېرې ورځې شوې وي خیرن شوی نو یو راوویستو بارې ولمبولو نور ته یې کېښو چې وچ شي نو بیا به یې دننه کوټه دی ورته ناست دی هغه وچېږي او یو دوه ګیدړان راله او خپې اوچتې کړې او په بوتې متیاز یې را پرېښود چې متیاز یې را پرېښود ده ورته کته چې کته یې ورته نو د هغه وخت کې دا شعر ووی چې عرب یبول ثعلبان برأسه عرب یبول ثعلبان برأسه آیا داسې شی هم خدای کېدی شي چې ګیدړانې په سر متیازې کوي دې ته هم خدای ویلی شي نو دا خلق د دې قماش خلقو د جاهلیت په زمانه کې او چې څه وخت کې بیا اسلام پکې راغی توحید او رسالت پکې راغی نو بیا به څه اشعار وي بیا به د ابو هریره غوندي و ابو هریره د 10 ورځو نهارو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کڅوړه ورکړه وی واله دا خدای بنده وګه ګرځي چاته ویم نه چې وګه ما او ګرځي موګه دا والا چې کله وګه شدي کڅوړه کې لاس منډه او تازه کجوري بروزي هغه خورا اوره یو کجمه بس د ابو هریره کارو شو تاسو بداوي چې به موسمه به څنګه کجوري په کراوتینو پاکستان درته وخود چې به موسمه میویم دا اوس دغه کول سټوریجونه چې دي تاسو وګورئ په کیاره بلا پرتای وړي کې د جمی شی او جمی کې په خوا ما یو شعر وی چې ابای مې لیوانای شو په تور جمی باټینګن غواړي نو یو سړی ماته وی چې دا ټکه اوس مکوا تور جمی کې باټینګنی تاسو خیال راغی دي نو عرض داو چې کله انسان د لاس جوړ کړي کول سټوریج یو کال د پاره یو شی محفوظ ساتلی شي نو د پیغمبر د لاس کڅوړه هغه به موسمه کجوري نشي راويست دا څه خبره نه ده ابو هريره چټه جاری شو اوس درته خیموس زمونږ د زمانه کې یو وظیفه ده ای کې 12 ورځې چیلا وباسه او استاد کور څومره خرج چي دي اچ سار را پاس استا بالغ لاندې بپرو تاسو خیال راخلي دا اورېدو خبرې نه دي درته د لیدو خبرې 12 ورځې مهنت کول غواړي او هغه نه بعد استاد کور چې 50 روپے ورځي او 100 روپے ورځي او چې سار را پاسه بالغ لاندې بده لوټ بهر تقدیر ما سره دا وظیفه نشته ځنه چې اوس ما پسې مانځنه پس را لغه شي چې نو عرض داو چې ابو هريره هغه کڅوړه ور سره و بس د پیغمبر عاشقو او کار به بل نو سیوا د دینه چې بداسې لري بناستو د تبه کته او یا به خبرې شروع شنو نږدې براغه او خبرې به اورېدي په تمام ذخیره حدیث کې د ابو هريره نه لوی راوی بل نشته په تمام ذخیره حدیث او د ابو هريره نه لوی عاشق او لوی لیونه بل نو یو سره چې 10 ورځې نهار یو استاد مخ ته ګوري او په موړي نو دا اوس عقل منی دي 10 ورځې نهار او صرف د پکاتوي تمام الوګه دفش تند دفش مولانا روی عاشق را شد مدرس حسن دوست دفترو درسو سبق شعرو اوست عاشقانو دفتر نوکری ملازمات دکانداری ارڅ چي دي هغه د محبوب حسن تاسو خیال راغی هغه به وی چې لبو لالو خطو مشکین بتا رازه ور حسن است بنازم دلبری خود را که حسن شکی د دنیا محبوبان چی داغي حسن بنوټی وی
زه په هغه معشوقې ناس کوم چې چاله د دواړو جهانو حسن خدای پاک. تاسو خیال را نو عرض مې داو چې ابو هريره په کوم ورځ حضرت عثمان شهید شو، لویا لګولا وا او دنه هغه کسوړه په هغه لګولا کې ورکش چې ورکش ونه د په یو ډب کناسته دا شعر وایي چې للناس هم ولي اليوم هماني، للناس هم ولي اليوم هماني، فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني، للناس هم ولي اليوم هماني، فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني. د خلکو خنن یو غم دی او زما دو غم دی. یو غم می هغه کسوړه ورکېدل دي چې کوم زما محبوب مال را کړی او دویم غم می وقتل الشيخ عثماني. دویم غم می بیا د حضرت عثمان قتل. بیا به داوی په زمانه جاهلیت کې به هغه څوي او زمانه د رسالت کې به بیا څوي. لکه حسان بوي ما ان مدحت محمدا بمقالتي، ما ان مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمدي. سړی خو په اشعارو باندې د بل حسن اوچتای او جوړی په زستا صفت کوم نو زما په صفت کولو به تو اوچتېږي. حضرت حسان وای نا ما ان مدحت محمدا بمقالتي، په خدای قسم چې زه په خپل اشعارو د پیغمبر مدح نکو او نه د شان په اوچتو. غرض مې څه دی؟ لكن مدحت مقالتي بمحمدي، دا خپل اشعار د په صفت اوچتو. زما اشعار په اوچت شي چې د صفت کوم زما د اشعار رتبه په اوچتي. بیا به دا وي عرض میں دا کولو چې په زمانه جاهلیت کې خو عمرو ابن میمون د 20 نه کم نو او دی وی كنت فی الجاهلیه. دا واقع ما کړی و د زمانه جاهلیت په زمانه کې. نو امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په خپل کتاب کې نقل کولو. ما ته وی چې او کچھ نہ کچھ یہ بات بھی دماغ کو اپیل کرتی ہے. ما ورته یہ اپیل کی بات نہیں ہے، یہ حدیث کی بات. دا حدیث چې چاوي په دغه وخت کې ابو بکر او عمر او عثمان مو او ابو جهل مو د 1000 واټ بلب بلیده. ابو بکر او عثمان پتنګانو په شمع ځان قربان کو، ابو جهل پستر ګړوندو رڼا و نظر نه لګي. تاسو خیال لرئ لکه چې د پیغمبر دنیا ته راتلل داسیو لکه یکدم تیار کې چې د 1000 واټ بلب بل شي. نو چې یکدم تیار کې رڼا راشي د حیواناتو کې وګورئ، حیواناتو کې بعض حیوانات داسې دي چې رڼا وګوري نظر نه لګي. لکه خاپیرک د شپې چې ګرځي د رڼا وګوري بیا چرته دیوال پورې اونخلي نظر نه لګي. او پتنګ وګوره چې رڼا وګوري ترغه تنزي چې ترسو پورې ځان په قربان کړي. شیخ سعدی وایي کنه چې ای مرغ سحر عشق ز پروانه بی آموز، کان سوختر جان شد و آواز نه آمد. او د سحر چرګا عشق د پتنګ نزدا کا په معشوقي ځان قربان شي او आवाज یې څوک ستیش شملان دي یا لایټ لاندې سارو ګوري ډېری ډېری پتنګان پراتی आवाज چانی وي. د زیاولک صبرونه نه چې ټول لس کاله وشو چې وای 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 نه وزر وسوځیدو نه لاس وسوځیدو نه شیروانی وسوځیدا. اس بلاو نو والو د اسلام عاشق دی او صاحب ادا سي پیمن قسمت خدای چې په بیت الله کې سب دعا کړې ده. صاحب کراچۍ سوځي لګیا ده، سند سوځي لګیا ده، په ملک اور لګېدلې ده. کراچۍ کې چې کوم حال وشو سبق دې زده کی د کراچۍ حکومت. نو یو طرف ته د ملک حالت وګورئ او د بیروزګارۍ حال وګورئ او بل طرف ته صاحب دې هاده لوټ جوړ دی. داسې لوټ جوړ دی چې پناه په چاته روټۍ نه ملاوي، چاته د سر د سوري ځای نه ملاویږي او څوک چې به ابل شپه زمونږ دا ترانسفارمر سوځېدلی د بازار والا. نو یو ماښام سوځېدلی دی بیګا به چرته نیمه شپه کې جوړ کړی.
مالکدا ټرانسفارمر د وزیرانو سوځیدلې یا د گورنمنت هاوس سوځیدلې بیا به تاسو چل التبم دا ویلې چې جبل ګورو لګیایو او ګرځو ورپسې او که خیری داده را روان دی او سړی لګیا دی او پلان ته ویلې او دا موږ درته سړی ځامن نه ښکاری تا بجلی فیل کې دو سره تا دغه لګېدلې دي جنریټر اتوماتیک لویا بجلی فیل شي اتوماتیک جنریټر چالو شي صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فیل شوه هغه د بادشاہ خزي دي صاحب بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو ولدا دکانونه لګ ټاکتي دي ورجو غړونه دادي خوري کنه هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورږي ملایي کله بادشاہ خزو څه خبره و بادشاہ خزو ته دا پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي اوس خو د بادشاہ خزو څخه خدای پراسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو تم پته نشي چې په پیسو څه شي ملایي اور شی مفت اب بیا خبره ده چې دا شرمېدلی پی پوهیږي نه کابل نه یو سړی تلو هندوستان د یو الوهي دکان ته ورغی د الوا کړهی ډک پروت نو دې سړي وویل چې دا سړی جوړ روند دی دا دکاندار دومره الوا پرته ده او دې خوري نه ورته ناست دی نو ده لاس ور وړی دی چې نوړی راغستی په خوله یې منډی چې هندو پې خلاص شوی دی او پې راټوپ کړي دي ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېښود دا د هندوانو مزاج ځکه کرکه به موږ نه کوله و ارامي غوندې قوم وهلی دی او پولیس ته ویلي دي چې د الوا ټول کړهی پلید کو لاس یې ورور پولیس نیولی دی او مړه په خر یې سور کړی دی او مخ یې وله تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی سموده پس چې وطن ته راغی که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی وی چې بلې صاحب او تلی هم وی چې چطور وطن بود افغان هندوستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندوستان ډېر ښه ملک برای چی وی خوردن حلوا در اونجا مفت حلوا پکې مفت ملاوي ځکه دې بیوقوف ته خوردن حلوا در اونجا مفت سواری بخر مفت و فوج و تماشاها مفت فوج بم در پسی او تماشے بینڈ باجی بغگیگی دار سال تا مفت ہندوستان دسی خمل کر اس کلغن یا قل لرئی ما دے خبری تو گوری چالوائی اخوڑا دا سچ ورطا ملو سزاوا لیکن دی بے وقوف تینا عیش جوڑ او دی حکومت سره چې سکیگی دا دوی تا سزا دا په کراچۍ کې 150 خلک ژوندي اور کې سوځېدل دا د دوی پوزه پرې کېدل دي بله خبره ده چې دوی پې شرمېږي که دوی کې د حضرت عمر ایمان وی او هغه به وی چې د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شي نو هم به هم الله تپوس زمانه کوي چې ستا په دور حکومت کې یو سپی د تندې ولې مړ مهاجر دلته آباد دي پکار دا او هر حکومت دا ما خو درته 40 کاله کې ما د سړیتوب حکومت نه دی لیدلی بالکل او نه به راته څوک ثابت او نه مې آینده چرته خوب ګورم خوب هم نه ګورم په 40 کاله کې چې د دې ملک نظام به ټیک شي مهاجر دي دلته کابلیان دي بهاریان دي هندوستانیان دي ټول لا اله الا الله محمد رسول الله مدینه ته چې د مکی مهاجر لاړ نو پیغمبر امیرو د مدینه خلق انصار او د مکی خلق مهاجرین نو پیغمبر دواړه ډلې کې نو وی چې تاسو د یو ملک یو دوی د بل ملک دي نو زه تاسو منځ کې عقد مؤاخات قائموم عقد مؤاخات دا معنا چې زه د انصار او د مهاجرینو منځ کې رورولي جوړوم چې تاسو سبا منځ کې دا فرق نه کوي چرته چې دا مهاجر دی او دا تاسو به یو ورونه یې ټول چې پیغمبر دا عقد مؤاخات قائمولو یو پکې را پاسېدو وی یا رسول الله ما سره به د داسې سړي رورولي جوړی چې ښځه یې نه وی چې ولې وی جي په تشې رورولۍ خبره چې کوم د مکې نه هجرت کړی یو ښځه یې نه زما 2 ښځې دي چې یو ښځه وله زه داسې رورولي ورسره جوړ او داسې هم نه چې زه طلاقه کم او دلی ورکم نه
دی به کور ته بیایم او دواړه ښځې به ورته خیم چې د ده کومه خوښه شي او هغه زه طلاقه کړم او دلی په نکاح. حکومتونو ته خو داسې پکاري چې مهاجر د بل ملک راشي نو د هغه ملک خلک کینی او د دې منځ کې عقد مواخات جوړ کړي، د دې منځ کې یو اصول جوړ کړي، د دې منځ کې یو رابطه او تعلق جوړ کړي. خو دا خو د سر کار دی، نو د غټ سرو کار خو دا خو د اهل کار دی، د نه اهلو کار خو نه دی. زما عزیزانو نن ټول ملک کې اور لګېدل، اور روټۍ چاله خوند نه ورکوي. په کالجونو یونیورسټو کې وګوره سبقونه هلکانو ته خوند نه ورکوي، بد دماغې لګیا یې څه نقشې جوړوي. دکانداري چاله خوند نه ورکوي، روزګار چاله خوند نه ورکوي. اوس ته ماته ووایه چې 200 خلک ژوندي په اور کې واچولی شو، دا چې د چا ښځې او د چا بچي وو، آینده به دغه ځای کې څه حالي، وخت به دوی سره څنګه تېر. بار تقدیر د پښتو شعر دی، وایي د خدای په لوی کرم به کېږي، په عقل ګرانه د زما د اشنا مینه. که د خدای کرم وشو خو دې ملک ته به د خیر څه اسباب خدای پاک پیدا کړي، او سو پورې چې د عقل تقاضا ده، زما عقل خو کار نه کوي. صوفے ہیں، میز ہے، کرسی ہے، یہ نه ما ورته چې تا یو ډېر ښه مېلمه راغلی، هغه له خو به خوراکم ښه تیاری کنه. وی جی بالکل، ما دومره اعلی ډینر سیټونه ساتلی دي چې زه تاسو ته وښیم حیران بشي. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ میرے ساتھ جائیں ذرا. زه ډېر هم یو خوار ځای کې اړه خو مې وشو، خو زما یو خبره تاسو ته وکړم، د نن بادشاہی ته به قطعا نه خوشحالیږي چې سبا بیا فقیرې. دا یو نصیحت مې اورئ، وختي طور مونږ ټول مړه کېږو، مونږ ته نه ګورئ، څه په لوی عذاب اخته یي. خو چې سبا بیا بوریا نشینې نو د نن تخت ته به نه خوشحالیږي، چې سبا بیا خوټ کېدلو ټیپرو ته کېنې نو د نن چرک ته به نه خوشحالیږي. دا یو مزاج جوړ دی. ماړه کې خیال وکړو چې که یو ګنټې له زه د دغه بنګلې ته لاړ شم نو څه خوند به وکړي چې سبا بیا هم دا سند زمیدار هوټل کې به زه ډېری یم، دې ته به بیا راځم. ما هلته پرېږده خبره واوره، مېلمه دې راغلی دی او ډېر لوی مېلمه دې راغلی او ډېر اعلی قسم خوراکونه دې ورته تیار کړي. وی جي مېلمه ته خو مجبورن سړی داسې کوي. مالدا مې بله واوره، یو نصیحت هم درته کوم چې کوم سړی ته خوښ او تاله راشي او دی در نه په دې خفه شو چې یا د چایو ستو نه کړو، یا را باندې روټیو نه خوړه، یا ښه ځای کې کېننولم، نو دا سړی ستا عاشق نه و، دا خوراک مراک پسې راغلی و، آینده دا د دوستۍ قابل نه دی، ولا طلاق ورکړه. لکه چې ته مال راغلی که نو بس ته زه به ستا زما قتل به ستا چای مي او ستا روټۍ به مي او ستا بستره به مي او ستا هر څه، او چې هر کله ته په خوراک خفه شوې نو روټي خلاصه چې بیا په دې طرف نه ګورې. نن زمونږ د زمانې تعلقات ټول په دې بنا دي. زما یو اشنا و د دې خوا کلو ما ته یاره راشه 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 راشه، ما زه نه شم، یو زورور چرګ مې ساتلی دی، مال خدر به شمه خو چاته به وایه نه چې دی راغلی دی، او بس روټۍ موټۍ به وخورو بیا به راځو. ویل نو بیا در باندې څه کوم، نه چې روټۍ وخورې چې لږ څه خو هم زما خو څه نامه وشي. مال ښه ده، زه لباسي اشنایي نه کوم چې بیا دې په دې طرفو نه ګورم. ویل ولې نو دې کې څه دي، مال دې کې دا دي چې بیا دې دا مخو نه ګورم. نو نن زمونږ زمانه ټوله ده. عملنی رو یارانی زمانہ، یارانی زمانہ مثل گل انارن، در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد. وای د دې زمانه یاران داسې دي لکه د انارو باغ ته چې ورننه وځي، تک سره سره ګلونه یې پکې ډېر ښایسته، په ټول باغ کې چې وګرځي نو بوی به ترې در نه شي، رنګ یې څومره ښایسته وي. یاران ہی زمانہ مثل گل انارن، در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد. بوی به ترې در نه شي. نو د دوی رنګ ډېر ښایسته دی، دا لواڼی غوا دي پای پکې نشته، په ډول ځان خاص. نو ما ورته وی چې ستا دوست راغلی او اشنا ډېر لوی انتظامات دي او صاحب پیسې بودي، په دې کې ناګانه روټۍ ته کېناسته، یو خوری لګیایي او تاله پکې غول دراله. ته به کوم خوا ځې؟ وی زه به پاخانې ته ځم. مال دا ولې؟ هغه قالینونه، صوفه سیټونه،
आला डिनर सेट के रोटियानी प्रति दी, डोंगी दी, चम्मची दी, काशुगी दी, कड़न पुरंग दे और नागाना से बता पनी में के टटाई ता मंडा का दा मुनासिब थे जिदा दुमरा खजे पर दे और टटाई ता मंडा वे नुमा तो इत कमाल के जा गजे कटिंगे देश मजबूरात पर टटाई ता जमाजे का चा गजे खुद गोलो कोलो न दे खबर हुआ हो रहा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत के उसे द और बेहतरीन जे आगे गलती न दा करे दाग पमला के तर क़यामत पूरे च सुमर दुनिया ब पैदा कीगी दे टोल औलाद रूहुना प्रातु अल्लाह आदम पैदा करे दे द पारो चित्तब पज़म के द पासे और बनी आदम ब पैदा को फिल अर्ज खलीफा खुदा वेली ना फिल जन्नत खलीफा हो हुए उस कुदरत जन्नत तदे बोतलो न बाना वाला जोड़े द जन्नत न दरइस्तो च अगा निजाम चिकम कुदरत जोड़ करे हो च अगा स्टार्ट न दाग पमला की रूहुना प्रातु दा अबू जहलम पकियो न प जन्नत की बाबू जहलम पैदा के दे पहले ना माल अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल रईसुल मुनाफिकीन देवम प जन्नत की पैदा के दे पहले ना माल स्तागुंदी खबीस रूहम पकियो तब हम प जन्नत के पैदा के दे नु दे लहरा बाहर करो चिदा खबीस रूहुना चिस्ता पमला की दी पाक खुडेर दी खुदा खबीस चिपकी दी दा बारो गुरजावा अगे न पस तबिया वापस जन्नत तराश न मालदार इससे दे द पारो चिदा तासु पलित बारो पहले बस जी आइंदा के लिए फिर ऐसी बात मैं नहीं कहूंगा अब मैं समझ गया हूं मैं नहीं अगर आप समझे नहीं है तो और भी जरा समझा नुमा और तबियादा शेरोवी छे ये भी कुछ इसरार था आदम जो निकला खुल्द से दाना गंदम था बहाना माजरा कुछ हुस्न यूसुफ और है इश्क़ जुलेखा और है हुस्न महबूबे इलाही का तमाशा और दादा निजाम दे और दाग जोड़ा कड़ी दुनिया दा किस्मा किस्म तसरुफात पके कई मजाल द चाहते दे चुकदा हुई खुदा तचदा कार दे वाले का